هغه که هر څومره دعا کوي او تل څوک غواړي خو دا کیدی نشي چې مانه بغیر بل څوک غواړي او څه د حالاتو مجبورۍ څه د وختونو ستم ګنې نو ته سوچو که ستا د خوا نه تل څوک غواړي نو څه د حالاتو مجبورۍ څه د وختونو ستم ګنې نو ته سوچو که ستا د خوا نه تل څوک غواړي داسې ویم نو غون غزل به ترې جوړ شي مانا د زړه د صبرولو وظیفه دې وکړي هیر دې سور وځي مې دې هیر کړي تجربه دې وکړي بیا دې د نوي جانان نوي لارې وڅاري خو اول زما د ارمانونو جنازه دې وکړي د زړه د کور که د کعبې سره تشبیه کوي نو رادي شي خپل ټول طوافونه دوباره دې وکړي د نورو زړونو ماتېدو نه دې توبه وباسي د خپلو کړو ګناهونو کفاره دې وکړي د ژوند په لار که راسره یو قدم نه اخلي نو د تبلیغیانو په شان کلکه اراده دې وکړي چاته وی زما بسود پدار شد شخو هر څوک چې وی خو دې بیدیا کې یو ټپ دې وکړي خدای کو په مودو لیوال یو نظر تیو دواړه مسافر یو کله چرته یو هر شپه خوبونو کې وعدې د ملاقات کو هر شپه خوبونو کې وعدې د ملاقات کو څومره دروغجن یو ملامت هر سحر ته یو دواړه مسافر یو کله چرته یو لاړو په تپوس په ورکه پسې ټول عمر لاړو په تپوس په ورکه پسې ټول عمر تلې مونږ د هر کلي د هر لارې سر ته یو ډېر خرشت صاحب دواړه مسافر یو کله چرته یو دا صبر حد دې که
ارشدا دا وصال تمام دا د صبر حد دک ارشدا دا وصال تمام دومره هم پوی گناه چې سوري تا کنور تیو دواړه مسافر یو کله چرته یو ډېره مننه